دا هغه چې زه عسکر وم، ساتونکی د وطن او د سنګر وم، په یو وخت کې زه عسکر وم. له ننګرهار څخه روان شو پایتخت خپل ته ویې وړلو جلب و جذب د کابل ته جلب و جذب کې وتلې مو لس شپې وې چې کندهار ته مو وړي دغه اوازې وي. موږ خوشحاله وو چې تللو عسکري ته بیا داخلي کړو کندهار کې تعلیمي کې مو راغلی اختر شپه وه جوړه کړې م یو مجلس او یو میله خپل وطن خوشحالي وه او خندا وه ما یارانو ته سندره کړې دا وه په سر یې ګرځې تیارې لاندې ټانکونو روزګان ته به ځو راغلل کتارونه راته یاد شي چې ښه ښکلې سربازي وه پوره 3 میاشتې د وره د تعلیمي وه بیا ورکړی بریدملۍ مې امتحان و کامیاب شوی پکې هلته وم یارانو هر یو لمونځ په جماعت پسې د امام که ما پکې ختم 3 وارې قرآن که چې فارغ شو موږ 48 کسانو بیا سپارلي یار مونږه په روزګانو نور جنګونه و ګزمې وې او پیرې وې پیدا یاره زموږ ټولې وظیفې وې ما کتل پکې ښایسته ښایسته ځوانانو مړه کېدل د دواړو خواو افغانانو ما کتل پکې ښایسته ښایسته ځوانانو مړه کېدل د دواړو خواو افغانانو ډېر لیدل مې چې بې شمېره شهیدانو چې لیوا ته به راتلل ډېر به زخمیانو الله زړه زما له وظیفې نه کېدلو خو یو کال تېر شو رخصت مې نه کولو د خدای داد په نوم یو درې زبانو رانه هېر دی د کندوز که د بغلانو راته ویلې چې دا معاش واخلمه ځمه او نامزاد یمه چې لاړ شم واده کړمه خو په دغه ورځ موږ لاړو وظیفې ته حقیقت ته غوږ مې ونیسه کیسې ته سره غونډ شو هم موږ هم ډېر نفر شو خو خدای داد غریب یو مین ته برابر شو سره غونډ شو او موږ هم ډېر نفر شو خو خدای داد غریب یو مین ته برابر شو دې خبرو زما په زړه کې انګازې وې خو شهید شو غریب دواړه پښې پرې وې بل تکړه ځوان کومندان مو د بلوکو د پکتیا او نوم یې جان ملوکو په دریشي جیب کې به هر وخت را سره وي بیلې کړې به مو ځان ته مرمۍ دوه وې کومندان به مو دا هر وخت ویلې مهمات که خلاص شو دغه به ځان ولې بل زموږ راکټچي قدرت الله په غوږونو دروند د خوستو بې پرواو خو روان جنګ یو کور ته رسېدلو لږ په لوړه و خو موږ ور وختلو د باران په څېر مرمۍ را ورېدلې دغه کور ته نارنجکې راویستلې کومندان ویل تلفات وانه وړېدو ته هغه وویل زر شئ ننوځئ کوټو ته موږ داخل شو خو قدرت پاتې بیرون شو لږ خو کڼو نور کمې لپاره کوڼ شو کومندان ویل چې هله هدایت او زر کوټې ته یې راکش کړه دا قدرت له کوټې نه پسې ووتم بیرون ته لږې سپکې سپورې ومې کړې دې کوڼ ته را مې وستو د کما کړو دروازې ته زه بیرون پاتې شوم ولاړو کوټې ته خو په دغه وخت کې یو ناڅاپه درز شو خو دې درز سره مغزو کې مې یو غرج شو نور یارانو هېڅ په ځان نه پوهېدلم خو چې پوه شوم نو لږ لږ سوځېدلم نور یارانو هېڅ په ځان نه پوهېدلم خو چې پوه شوم نو لږ لږ سوځېدلم 3 یاران مو هغو راته ژړلې ژړا ژړا کېدا راته ویلې چې هېڅ زړه نه کړي پورته او ښکته نه مړ کېږي ګوره یاره هدایت یو ملګری و هغه به پاکولې ځکه مخ باندې زما وینې راتللې چغې ډېرې جوړې شولې په کوټه کې او قومندان مو نارې کړې مخابره کې هر
طرف نه د برید لاندې ونه کېږي. زه لرمه یو شدید زخمي مړ کېږي. 20 ملټه وروسته راغله له هغو ضربتي هم ورسره و کمانډو. 20 ملټه وروسته راغله له هغو ضربتي هم ورسره و کمانډو. پیدا کړي دي وای خدای که په دوربین او دا د اوس وخت د ټیک ټاک مبارزین پیدا کړي دی وای خدای که په دوربین او دا د اوس وخت د ټیک ټاک مبارزینو خو له جنګ نه یې راتېر کړو بلې خواته زه یې راوړم د روزګان غټې لیوا ته. هېڅ یې پرې نه ښودم دغلته سهار ته چې خراب وم. زه یې راوړمه کندهار ته چې ورغلي موږ 48 کسانو ترې ژوندي ته راغلي موږ زخمیانو. چې ورغلي موږ 48 کسانو ترې ژوندي ته راغلي موږ زخمیانو. هغه نور باقي 40 کسان او په دې یو کال کې شواړه شهیدان. خدای ته ګورئ 2 روپو ټیک ټاکرانو بېزتي مه کوئ هېڅ د نظامیانو. زړه ته راشي د تېر وخت وظیفه شي راته یاده بیا نو دغه یو ټپه شي. د وطن حق مې پوره کړی زه یې د دنګو دنګو غرونو عسکر ومه. زه یې د دنګو دنګو غرونو عسکر ومه. واه 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 یاره